داسې روایت هم راځي ضعیف روایت چې که چیرې د عاشورا په ورځ باندې سړی پر خپل اولاد باندې پراخي د رزق راولي د ښو نعمتو یعنی صدقات سړی وکړي او خپل اولادو ته پراخ رزق ورکړي نو الله جل جلاله به ټول کال به الله جل جلاله د دسترخوان د نعمتو ډک کړي او الله جل جلاله به ټول کال د ښو نعمتو خاوند لیکن هغه روایت چې دی ضعیف روایت دی البته بیا هم د عمل قابل دي سړی عمل ورباندې وکړي په روایت کې دا رقم توري راځي د بیهقي روایت دی د سیدنا ابي هريره رضی الله عنه و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من اوسع على عياله واهله يوم عاشوراء کچیر یو انسان پر خپل اولاد او اهل باندې د عاشورا په ورځ باندې پر اخیرا ولي د رزق نو اوسع الله عليه سائر سنته طول کال به الله جل جلاله د دسترخوان د نعمتو څخه ډک الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته د روژې د نیولو توفیق را نصیب او الله تبارک وتعالى دې موږ او تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر نقش او قدم باندې تللو توفیق را نصیب او الله جل جلاله دې د خپل اولیاء صلحاء نیکانو حقانی علماء ملګری او محبت په دنیا او آخرت را نصیب